دا ټپه دې هلاله تا ته ډالۍ ay قربان وې پوز دې کرخه د ډیورنډا پوز دې کرخه د ډیورنډا دواننګي او دواننګي دې لرو بر پښتان دینا ګونګې شوې ولې وای ګونګې شوې ولې نه وایي حالونه ملګرو د ضیاءالدین نن تقریبا 5 ورځ ده تر اوسه پورې کم کمیونټي چې جوړه شوې ده لږ معلومات در سره شیر کوم زیاتره ملګري هغه کمنټس کوي چې څه وشو څه واقع وشو ټول معلومات را سره شریک کا نو کم ملګري چې دي ما هغه هم هغه ټول په معلوماتو سره ساتلي وو لکه ملګرو ته ما معلومات هغه ټایم په ټایم شیر کړي وو نو زه اوس هم کوشش کوم چې کم نوي اپډیټس راغلي دي هغه زه تاسو سره شریک کړم داسې کم کار دی چې پلار چې کم ویډیو چې دي 2-3 انټرویو ترې رالي او د پلار کومه وینا چې دا هغه وایي چې زه هم نه یم خبر چې ولې زما زوی هغه ځان مړ کړو دا په 2-3 ویډیو کې ویل نو د هغه سایډ نه هم دا کنفرم نه شوه چې مسله څه شوې ده او یعنی کابل طرف ته مونږه اسلامیه کالج طرف ته لاړ شو نو هلته هم د هاسټل کم ملګري چې دي ورسره کم نور کم اساتذه چې دي د هغو تر مخ هغه هم وایي چې مونږ ته دا پته ونه لګېده چې ولې او په څه وجوهاتو باندې دي خپل ځان هغه مړ کړو تر اوسه پورې کومه کمیټي چې جوړه شوې ده هغه هم خپل ریپورټ چې دی هغه سبمیټ کړی دی او مکمل کړی دی خو هغه هم دا اصیل نه کړه او کم خبره چې د هغه دې ته ورسوله چې دی خپل ځان چې دی هغه په خپله وجلی دی دغه کم اخري موقع چې کم د هغو دغه فراهم کړه نو زه تاسو ټولو ته ویم چې کم ځانمرګي کم دغه چې کړی نو هغه پخپله شوی دی یعنی بل چا هغه ورسره څه نه دي کړي نو دغه کم معلومات چې کومه ویډیو ما غوښته تاسو سره شریک کم انشاءالله بل ویډیو کې ملاویږو الله حافظ